بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا یو نوی علاج درته بیانوم. نن به زه تاسو ته د هغه حسد بیان وکم چې کور ته داخل سي. حسد هغه احساس ته وایي چې یو انسان د بل چا نعمت، کامیابي یا ښه حالت نه خوښوي او غواړي چې هغه نعمت له بل څخه ختم شي یا ورته په خپله ورسیږي. په ساده ډول که څوک د بل چا د پرمختګ، مال، علم یا عزت ونه زغمي او زړه کې بد احساس ولري، هغه حسد بلل کیږي. او حسد د پاره درې نقصانات زه ذکر کوم تاسو ته. یو نقصان یې دا دی چې مشکلات به زیات سي د حسد د لحاظه. دویم دا دی چې غمونه به زیات سي او دریم دا دی چې په رزق کې به کمی راسي. زموږ سره خو زموږ د حالاتو مطابق، زموږ د معاشرې مطابق زموږ زندگی داسې جوړه سوې ده چې کوم چاته الله جل شانه ښه نعمتونه د مال په صورت کې ورکړي، یا د اولاد په صورت کې، یا د جایدادو د کاروبار په صورت کې ورکړي، یا د ښه صحت په لحاظ یې ورکړي، نو د هغه انسانانو فکر او ذهن دا وي چې زه شهرت وکم د دې خپل مال په وجه، یا د خپلو بچانو په وجه، یا د ښه تعلیم په وجه، یا د ښو پیسو په وجه باندې زه د شهرت په تمه باندې دی د حسد دپاره ښکار وګرځېږي او ټول چې هغه نعمتونه یې هغه ټول په غمو باندې بدل سي. کومې خوشحالیانې چې هغه د غمو سره مخامخ سي، ټولې خوشحالیانې ختمې سي. نو د حسد څخه ځان ساتل دا پر موږ تاسې باندې لازمي خبره ده او د حسد دپاره خو ډېر علاجونه شته. نو زه تاسو ته یو علاج بیانومه، هغه دا دی چې خلک مه خبروه په هغه څه چې ته یې لرې او په هغه کارو باندې چې ته یې کوې. د ټولو خلکو ښه نیت نه دی ستا دپاره، پر خوشحالۍ، پر نعمتو، پر صحت، پر نیکبختي هر حال مه وایه، هره کیسه مه کوه. د ژوند کامیابي د خپلو حالاتو په پټوالي کې ده، که ګټه وه که تاوان و. اوس که د ژوند خزانې غواړې نو راسره واوسه. لایک او شیر مه هېروه. په کمنټ کې ولیکه چې څو خلک دې خبر کړي دي، څو تاوانه دې کړي دي.